سلامونه هغو دوستانو هیله ده چې تاسو په روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ او دا مهال به ګورئ FG ټایمز یوټیوب چینل. هغو دوستانو تاسو لپاره مې نن یوه ډېره په زړه پورې طریقه راوړې ده چې موږ څنګه کولی شو د هرې ژبې سره په ډېرې اسانۍ سره خبرې وکړو. که ستاسو ته څوک په وټساپ کې میسیج کوي څنګه کولی شو چې هغه میسیجونه پښتو ته ترجمه کړو او په میسنجر کې څنګه کولی شو چې په پښتو باندې یو میسیج وکړو او هغه انګلیسي ته په خپله ترجمه شي. یعنې تاسو په پښتو لیکئ خو بل څه ته به انګلیسي ورځي. نو دغه ډېره اسانه طریقه ده دوستانو. تاسو به لومړی پلی سټور ته راشئ او دلته په رسټور سرچ کې به ورته ولیکئ جیبورډ یا ګوګل کیبورډ. دا چې ورته ولیکئ دغه تاسو دوستانو وینئ دغه یو اپلیکیشن دی دغه تاسو خپل موبایل کې را انسټال کړئ. انسټال وروسته به دوستانو تاسو په موبایل کې یو بل کیبورډ فعال وي دوستانو. هر یو کیبورډ چې وي مثلا زه راځم دغه کیبورډ را خلاصوم او دغه باندې چې کله دوستانو تاسو کلیک واخلئ دلته به تاسو ته راشي تاسو به راشئ په دغه جیبورډ اپشن باندې به دوستانو ورته کلیک واخلئ. دغه جیبورډ اپشن دوستانو چې کله کلیک واخلئ تاسو به نو دغه جیبورډ چې دی دغه به تاسو سره فعال شي. اوس که تاسو دوستانو هر چا ته په وټساپ یا میسنجر کې میسیج لیږئ ښه دوستانو زه غواړم چې دغه نفر ته په پښتو کې میسیجونه ولیږم خو هغه به څنګه انګلیسي ته ژباړي. نو تاسو به راشئ په د سرچ برخه کې به تاسو سره دوستانو دغه ځای کې کیبورډ دغه جیبورډ چې دغه فعال شوی د دې لپاره به دوستانو تاسو راشئ په دغه درو ډاډو باندې به ورته کلیک واخلئ. دغه درې ټکې دوستانو وینئ په دغه باندې کلیک اخیستلو وروسته به تاسو راشئ ټرانسلیټ بس دوستانو کله راغلی دلته موږ ته دوه اپشن راکوي انګلیش او پښتو. نو تاسو که غواړئ چې د پښتو میسیجان انګلیش ته وژباړئ نو تاسو د دوستانو تاسو انګلیش انتخاب کړئ او دغه ځای کې پښتو به انتخاب کړئ. نو زه اوس راځم په دغه سرچ کې تاسو به دوستانو دغلته لیکل نه کوم تاسو به راشئ په دغه ځای کې زه اوس مثلا ورته لیکم چې سلام. تاسو به دغه ځای کې دوستانو سلام لیکئ او پاس به خپله ځي سلام څنګه یې تاسو دوستانو کتلی شئ. تاسو به دغه ځای کې لاندې سلام لیکئ او تاسو ته به پاس چې دی ټوله میسیجونه به پاس دلته ځي او پس به دلته دوستانو تاسو کتلی شئ او بیا ورته لیکئ چې څنګه یې. دا ټول میسیجونه چې دي هغه به تاسو ته پښتو ته ژباړي او تاسو اوس زه دلته لیکم چې چیرته یې چیرته دوستانو دا تاسو کتلی شئ ټول میسیجونه چې دي ویر از یعنې ته چیرته یې دغه ټول میسیجونه موږ ته پښتو ته ژباړي. موږ تاسو کولی شو اوس که زه مثلا راشم زه په انګلیسي باندې دوستانو دلته انګریزي انتخابوم زه مثلا لیکم چې های چې زه دلته جیبورډ کې های ولیکم نو هلته به په خپله سلام ځي او پاس به موږ ته لیکي چې سلام. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ چې هره ژبه دوستانو وژباړئ. تاسو کتلی شئ ما لاندې های ولیکل دلته مې های ولیکه او دلته سلام و. په دغه طریقه دوستانو تاسو کولی شئ چې د هرې ژبې میسیجونه چې دي هغه وژباړئ. مثلا تاسو که میسنجر ته راشئ په میسنجر کې هم دغه طریقه دوستانو تاسو کولی شئ. په میسنجر کې هم دوستانو همداسې کولی شئ. دغه درې ډاټ باندې چې کله کلیک واخلئ ټرانسلیټ ته به راشئ او دلته تاسو کولی شئ چې هر ډول میسیج ولیکئ های ولیکئ نو هلته به تاسو ته سلام ځي. نو دوستانو دغه ډېره په زړه پورې او خوندوره طریقه ده او ډېر په زړه پورې اپلیکیشن ده. تاسو له دغه څخه ګټه واخلئ تر څو تاسو ته هره ژبه اسانه شي او په هرې ژبې سره په ډېرې اسانۍ سره خبرې ترسره کړئ. نو دوستانو هیله ده چې دغه ویډیو مو خوښ شوي وي او زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او د نورو ښایسته ویډیوګانو کتلو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو چې زه راځم د الله په امان که بیا هم چا طریقه زده نه وه نو تاسو کولی شئ ما ته په وټساپ کې هم میسیج وکړئ. زما د وټساپ شماره په ډسکرپشن کې شته.